السلام علیکم عمره دې مبارک شه. نن زه پېښور ته چې چیکاپ ته تلم نو لاره کې بندګۍ کې شهابالدین وویل دلته بره هوټل دی دې کې چای څښو. هغه هوټل د حاجي صاحب وښوته چې هغه د حاجي صاحب سیدولي شاه پلار دې زما کور ته هوټل وایي ښه او دا بدل به ستا له همدلته څه نه ویم دا مشر دی که ته ما ونه تړلی که نه نو دا یې نه وایي دا هوټل دی. نه 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 زما دې یو ښه وي بره هوټل دی دې کې چای څښو لکه دا خو ملګري وو نو ما ته پته نه وه. زه اچانکي د حاجي صاحب سره مې ناسته وشوه چې تا ته وي ته د خمیس او د غرونو سړی نه یې او زه ذمهوار یم زما رور یې او زه به ستا نه داسې ټیکهدار او ته به دې ریاض کړې چې ته د خلکو خدمت هم وکړې او زه در باندې پیسه وګټم. نو د حق حاجي صاحب سره زه ناست یم دا زما کشر رور دی زه مشر یم ښه د وباد اوسئ او الله بس دا چې اچانکي دغه کړي او انشاءالله په مرګ به مونږ یو بل چرته هم پرېږدو. ما حاجي صاحب دا دی شهابالدین دی ګل لالا دی دی او دا پکې زه یم هلکه سیدولي شاه دا ګل زما ملګری راغلی و حاجي صاحب ته خو زما مخکې ملاقات شوی او دا سلیم چې دی زما تره دی صحیح ده او سلام په ټولو ملګرو باندې ووایه او فرقان خان بس حاجي صاحب داسې شی دی هلکه سیدولي شاه پلار مې دې ولېده ګوره زموږ درد ته خدای په خپله راوستو ښه منګ ګوره صحیح میاګان مولاني صحیح میاګان مولان ګوره ښه منګ ټیک ده چې ګیرې خرو په بړه باندې ډېر صفایي زه به دا کله واړې تللی و هغه غریب دار زما خوا ته را روان شوی ستا راپسې هلک راوخوت چې راشه مېلمانه دي که نه نو الله دې انشاءالله روغ کړي او څه پروا مه کوه ښه د هر څه ذمهوار یم استاد دوا په کار ده ښه الله دې کامیاب کړي مهرباني